بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. په تیره ویډیو کې موږ په میتھड with no return type but with a passing argument باندې پروګرام باندې کار وکړ. په دې ویډیو کې هم موږ په میتھड with no return type but with a passing argument باندې یو بل پروګرام باندې کار کوو. پروګرام د سیده ملګرو کله چې موږ پروګرام رن کو نو موږ نه دی اول د ایج په اړه پوښتنه وشي چې انټر یور ایج، تاسو خپل عمر انټر کړئ. کله چې مونږه ایج د 18 نه زیات انټر کو نو مونږ ته دی ویلی شي یو ار الیجیبل. که چېرته زمونږ عمر د 18 نه زیات وي نو مونږ ته دی ویلی شي یو ار الیجیبل. تاسو الیجیبل یې. د څه دپاره الیجیبل یې؟ د وینې ورکولو دپاره یا د رای د ووټ ورکولو لپاره تاسو الیجیبل یې. که چېرته زمونږ عمر زمونږ ایج له 18 څخه کم وي، مثلا 14 وي، 18 وي، 15 وي، 14 داسې اوسیږي، نو موږ ته د میسج راکړي یو ار ناٹ الیجیبل. تاسو الیجیبل نه یاستئ چې وینه ورکوئ یا رایه ورکوئ، ووټ ورکوئ، تاسو د دې دپاره الیجیبل نه یاستئ. نو ورته وایم وایډ او فنکشن ته نوم ورکومه ایج. موږ په میتھड with no return type but passing argument باندې کار کوو. نو وایډ د دې دپاره دی چې دا ویلیو نه ریټرن کوي. ایج چې دی دا د فنکشن نوم دی، د فنکشن نوم ما واخیست ایج، او دلته کې ورته یو ارګومنټ پاس کوم. موږ ویلي چې ارګومنټ دی ولري، ارګومنټ ته نوم ورکومه آینټي ایج. ایج څه دی؟ ایج یو وریبل دی. دلته ورته شرط دمه که چېرته دغه ایج دا ایج لوی شو یا مساوي شو له 18 سره. که چېرته دغه عمر له 18 نه زیات وو یا په خپله 18 وو نو ته ماته دلته میسج راکه یو ار الیجیبل. صحیح ده؟ تاسو الیجیبل یاستئ. که چیرې داسې نه وه، یعنی که چېرته زمونږ عمر 18 نه 18 او نه د 18 نه زیات وو، مثلا 18 14 15 نو ماته دلته بیا ته میسج راکه چې you are not eligible. تاسو eligible نه یاستئ. اوس د دغه فنکشن د کالینګ دپاره راځم مین فنکشن ته او په مین فنکشن کې کالینګ کوم. د کالینګ اول باید مونږ چې کو د آبجیکټ نوم جوړ کو. د آبجیکټ نوم څنګه جوړیږي؟ زمونږ د کلاس نوم چې وي اول د کلاس نوم واخلئ. د کلاس نوم نه پس تاسو د آبجیکټ نوم ولیکئ. آبجیکټ نوم زه لیکم اے بی سی. اے بی سی تاسو هر څه لیکلی شي. کلاس نوم پس کې زه ورته ایکس وائی زیډ. صحیح ده؟ مساوي کړ له نیو کیورډ سره. هغې نه پس د کلاس نوم او دلته کې دا قوسونه. اوس ملګرو کله چې زه پروګرام رن کم نو اول د ماته دا میسج راکړي please enter your age. صحیح ده؟ اول د مانه د ایج په اړه پوښتنه وشي. د هغې نه پس زه ورته سکینر دغه ایج چې دی دا د یوزر انټر کي. سکینر system.in scanner import. دا سکینر چې دی، سکینر یو پری ډیفاین کلاس دی. لکه څنګه چې الیجیبل یو کلاس دی داسې سکینر هم یو کلاس دی. ایکس وائی زیډ یو آبجیکټ دی، داسې ایس سی هم یو آبجیکټ دی. دلته ورته وایم آین ټي ایچ مساوي که له ایس سی ډاټ نیکسټ آین ټي سره. دلته آین ټي سیمیکولون. د هغې نه پس دلته ورته وایم چې ایکس وائی زیډ ډاټ دلته کې ما سره دی کلاس نوم راغی، زموږ د فنکشن نوم سوري د فنکشن نوم راغی. د فنکشن نوم زموږ چې دی ایج دی. دلته کې وګورئ دا ایج زموږ د فنکشن نوم دی. دلته کې زموږ سره د فنکشن نوم راغی. پروګرام داسې د ملګرو چې ما ورته ویلی که چېرته ایج ډیر وي یا مساوي وي له 18 سره نو موږ ته دی ویلی شي چې یو ار الیجیبل. که چېرته د 18 څخه کم وي موږ ته دی ویلی شي یو ار ناٹ الیجیبل. نو دلته مې د کلاس مې چې جوړ کو، آبجیکټ مې جوړ کو، او کله زه پروګرام انټر کم نو ماته دی ویلی شي، ماته د اول دا میسج راکړي چې پلیز انټر یور ایج. او دا سکینر مې د دپاره واخیسته چې دغه ایج له کیبورډ نه واخیستلی شي، یعنی یوزر دی ورته انټر کړي. نو زه اوس پروګرام رن کومه. ګورئ ماته وایي چې پلیز انټر یور ایج. که زه ایج ورته انټر کم
20 او انټر پریس کما نو ماته وای یو ار الیجیبل. کچیرته ز بیا پروګرام رن کم د پر زه ورته وایم مثلا ولس ورته وایم اوس به ماته وای چې یو ار ناٹ الیجیبل. همدغه شان که زه ورته اتلس انټر کم نو اتلس کې به ماته وای چې یو ار الیجیبل. که چیرته تاسو غواړئ چې اتلس پکې شامل نشي نو د هغې دپاره دلته راشئ د اتلسو نه دغه مساوي چې ده دا لرې کوي، یعنې ورته ووایي چې ایج د ډیر وي له اتلسو سره مساوي هم نه دی یعنې ډیر دی ترېنه. اوس زه پروګرام رن کومه که اوس زه اتلس ورکمه نو اوس به ماته په اتلسو کې هم وایي چې یو ار ناٹ الیجیبل، تاسو الیجیبل نه یاستئ. دا ګورئ یو ار ناٹ الیجیبل. نو دا زمونږ سره میتھڈ with no return type but with a passing argument. نو په بل ویډیو کې موږ په میتھڈ with a return type but with no passing argument چې دریم ټایپ دی نو په دې باندې به کار کوو.